د شپږیزې لیک کله کیږي او کوم لوبغاړي په کومو لوبډلو کې شامل دي؟ ګران اورېدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې د روانې سوي کال د اګست په وروستیو کې په کابل کې شپږیزه کرکټ لیګ ترسره شي چې د همدې سیالیو په موخه تېره شپه د لوبغاړو اخیستو مراسم په بېلابېلو چټاګریو کې ترسره شول. لومړی هرې لوبډلې کولی شول د تېر پړاو یو لوبغاړی د ځان سره ریټین یا وساتي چې مس عینک لوبډلې محمد نبي ساخیل، بندامیر لوبډلې راشد خان، کابل بازانو اصغر افغان، بوس ساتونکو ګلبدین نایب، پنغر بازانو شفیق الله شفاق او امون هنګانو میرویس اشرف له ځان سره وساته چې د وړاندویانو له مخې هم دوی به لوبډل مشران هم وي. اوس به راشو د ټولو لوبډلو سکواډونو ته. د مس عینک اتلانو په لوبډله کې محمد نبي ساخیل، نورعلي زدران، احسان الله جنت، رحمان الله ګربز، فضل نیازی، شرف الدین اشرف، طارق ستانکزی، فرهاد زاخیل، ضیاء الحق ساخیل، نوررحمان سحاق، رحمان زدران، عابد تڼیوال، نوین الحق مراد، شفیع الله غفاري، یمین احمدزی، زاهد الله، نجیب ستانکزی، صدیق پاچا او نور احمد شامل دي. په سپینغر لوبډله کې شفیق الله شفاق، حمید حسن، نجیب الله زدران، سید احمد شیرزاد، نجیب ترکی، شاهد کمال، ظاهر پختون، کریم صادق، وفادار مومند، عبدالواسع، شبیر نوری، ناصر توتاخیل، نواز خان، بهیر محبوب، اسحاق زازی، انعام الله، شمس الرحمن کاړوخیل، تمیم او آصف موسازی شامل دي. په بوس ساتونکو لوبډله کې ګلبدین نایب، شهزاد محمدي، دولت زدران، قیس احمد، حشمت الله شهیدي، درویش رسولی، دولت زدران، ضیاء الرحمن اکبر، مسلم موسی، نثار وحدت، خیبر عمر، فضل حق، نصرت قریشی، بهار علی شینواری، وقار الله اسحاقزی، صدام منگل، ناصر عمر، نورالحق ملکزی او زاهد صاحبزاده شامل دي. په بندامیر لوبډله کې راشد خان، مجیب رحمان، جاوید احمدي، فرید ملک، افسر زازی، ناصر جمال، عظمت الله عمرزی، ظاهر زړګی، شوکت زمان، نجات مسعود، حیات الله، باطن شاه، فطرت الله، نوید عبید، ضمیر خان، قسیم اوریاخیل، عثمان عادل، عمران جنت او رفعت الله شامل دي. په کابل بازان لوبډله کې اصغر افغان، حضرت الله زازی، کریم جنت، سمیع الله شینواری، حمزه هوتک، وقار سلام خیل، یونس احمدزی، محمد سردار، وحید الله شفاق، عمران میر، عبدالله مزاری، عبدالرحمن، عبدالمالک، عبدالباقی، عبدالعادل او محمد الله شامل دي. په عامو لوبډله کې میرویس اشرف، شاپور زدران، رحمت شاه ظلمتی، اکرام علی خیل، عثمان غنی، ابراهیم زدران، غمی زدران، روخان بارکزی، عبدالرحیم منگل، فضل زازی، ضیاء الرحمن شریفی، فرمان الله، منیر احمد کاکړ، ضیاء الحق جمعګل، پرویز ملکزی او پرویز امین شامل دي. دا په شپږیزه لیګ کې د ټولو ګډون کوونکو لوبډلو نوم لاړ. ستاسو په نظر په دغه لوبډلو کې تر ټولو پیاوړې لوبډله کومه یوه ښکاري او تر ټولو کمزوره کومه یوه ښکاري؟ زموږ په نظر بوس لوبډله تر ټولو بیلنس لوبډله ښکاري او د امو لوبډلې ترکیب خورا ګډوډ ښکاري او داسې ښکاري چې زیاتره لوبغاړي پکې د ملګرتیا په اساس اخیستل شوي. ستاسو په نظر کومه لوبډله به وکولی شي چې دغه سیالۍ وګټي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.